वालेकुम ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. تاسو ته چې څنګه پته ده چې لګړ بګړ په مردان کې راوته دي دوستانو، لګړ بګړ ډیر زیات د خلکو نقصان وکړل او نن تازه خبر دوستانو، یو خزه او یو ماشومه او دوستانو د اغیر سره یو سړی دوستانو 3 کسان د لګړ بګړ وخوړل. دوستانو څنګه یو خوړل او د لګړ بګل څه شه دي دوستانو، کته سو چری د مکمل معلومات نه ځان خبرول غواړي نو زمونږ دا ویډیو در سره تر اخیره وګورئ چې تاسو د مکمل معلومات نه خبر شئ. آیا د لګړ بګړ څه شه دي او دا څنګه خوړل کوي. دوستانو ویډیو کتو نه مخکې کتا سو زمونږ په دې چینل کې نوی وي نو زمونږ د چینل مخ در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومې نه ویډیوګانې رځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره دررسي او دې سره د ټلې نشانه مو تاسو ته زمونږ ویډیوګانې زر تر زر دررسي. دوستانو تاسو ته چې څنګه پته ده چې لګړ بګړ راوته دي په مردان دوستانو، لګړ بګړ د قیامت نشانو یو نشانه دی او د دې ذکر په قران پاک کې شته دی چې د قیامت علاماتونه به یو دا وی چې لګړ بګړ براوځي او هغه به بیا انسانان خوري او انسانانو ته به ډیر زیات نقصان ورسي او د انسانانو سره به د زناور هم خوري او فصلونه به هم د خلکو تباہ کوي. نو دوستانو د دې په حق لباندې په مردان کې داسې زناور راوته او یو نه د دوستانو خډیر زناور راوتی دي او د خلکو فصلونه تباہ کوي او خلک ماشومان خوري او خلکو ته ډیر زیات نقصان رسي. دوستانو د مردان خلک ډیر زیات دلیل کړي دي او په عذاب کړي دي. دوستانو د دې خلاصونې لپاره هغه تر کې کوششونه وکړو خو چون کې دا نزي او هغه گزر هم پې کوي خو دوستانو دا داسې شی دی چې دا ته د جلاس واچولو دا دی خوري او ختمي دي. نو دوستانو د دې په حق لباندې یو کور والا یو سړی داغه خزه او یو بچي دوستانو هغه لګړ بګړ خوړل. دوستانو د ډیر د افسوسناک او دردناک خبره ده. دوستانو که چېرې تاسو زموږ دا چینل نه سبسکرایب کړئ نو د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې تازه کومې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره دررسي.